تقریبا پر دې لار باندې در 40 بالا پلونه دي چې اوس فعلا د کلات په سیمه کې یا د غزني څخه در کلاته پورې پر 10 پله باندې کار شروع دی د دې څخه 4 پله په سالن کې کار شروع دی دغه ټول راجمع کې تقریبا پر 20 پله باندې موږ کار شروع کړی په کلات کې چې کار شروع دی د کابل او کندهار پر سړک باندې یو پل په غزني کې هغه جوړ سلو بل پل دغه دی چې دغه پل موږ ته چې اوس ولاړ چې افتتاح کوو چې د محترم بوراک په مشري باندې دلته د ابتداب کمپنۍ سره موږ قرارداد کړی وزارت پیدامې نه هم مننه کوو چې دې پول ته توجه وکوله او خدای د خیر ورکړي خدای پاک دې نور هم بری ورکړي ځکه دا د افغانستان د پرمختګ دپاره د افغانستان د بهبود دپاره د افغانستان د ولس او د مسلمانانو دپاره یو داسې پروژه ده چې له کلونو راهیسې بیا دا تمه وه چې دغه لار موږ ته جوړه شي خو الحمدلله موږ په اصلي او په نیستي کې یعنې اصلي خو به لا خپل په زړه کې دا لرو خپل په ذهن کې خو نیستي هم موږ ته رامعلومېږي چې په کوم صورت کې وجود لري خو بیا هم الحمدلله زموږ د افغانستان اسلامي امارت د ټولو مشرانو د ټولو وزیرانو د ټولو رئیسانو د ټولو والیانو ولسوالانو امنیاګانو سره د ټولو سره دغه فکر دی چې خپل د افغانستان د آبادۍ او د بهبود او د کامیابۍ لپاره خپله هڅه او خپل کوششونه وکړي